بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګران دوستانو، نن موږ او تاسې د کتاب د 5م درس نه شروع کوو یا پیل کوو د خیره سره، او دام اولنی تمرین دی د خیره سره. د دې ځای نه شروع کوو. ښه امید ده چې زما په خبره پوه شوي. اوس شروع کوو. ښه دلته وایي چې zeichen Sie einen Körper auf ein großes Plakat. یعنی څه zeichen یعنی رسم کوي. لکه دوستانو زما ترجمې ته ضرورت نشته، دغلته د عکس ګوري چې رسموي یې سړی. ښه Sie یعنی تاسې، einen یعنی یو، Körper یعنی بدن، auf ein großes Plakat یعنی په یو دانه مجله باندې، یعنی رسم کوي تاسې یو بدن په یو غټه مجله باندې. په بخښنې سره نو دوستانو دغسې ښه چې څنګه یې نه، نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. خو دا کورپا چې ده پوره بدن ته وایي، خو کم داسې بیا مې راد نیسئ نو خپله پوهېږئ چې هر یو نوم پرېږدئ. خو که باډي درته وایم هغه هم انګلیش کې راځي، که وجود وایم وجود خو نه پوهېږم هغسې به صحیح را نه شي. خو خیر یو خبره سیده به زر ته وایم، ستاسې خپله خوښه یو بدن یعنی کورپا بدن ته وایي. ښه پوره ځان ته چې ده هغه ته کورپا وایي. نور امیدوارم چې دوستانو تاسې پوه شوي. ښه اوس کته راکوزېږو. په دې ځای کې وایي چې können Sie schon Körper teile؟ können یعنی پیژنئ، زی یعنی تاسې، شون یعنی ښه، Körper teile یعنی د بدن اعضاوې یا د بدن حصې یا د بدن د اعضاو نومونه. صحیح ده؟ یعنی تاسې د بدن د اعضاو نومونه پیژنئ، یعنی تاسې د بدن حصې پیژنئ. یا په دې ځای کې مخکې وایي چې sammeln Sie an der Tafel، یعنی څه زامل یعنی سره یو ځای کې، زی یعنی تاسې اندر تافل یعنی په تخته باندې. دوستان لکه څنګه چې دلته تخته ګورئ دغسې یعنی په تخته باندې ولیکئ، یعنی یو ځای کوي. الحمدلله شکر. ښه امیدوارم پوه شوي یئ. اوس دلته ښکته وایي چې schreiben Sie die Worte auf Karten، یعنی څه schreiben یعنی ولیکئ، زی یعنی تاسې، die Worte یعنی دا جملې لکه څنګه چې دوستانو ګورئ دغلته دغه جملې دي. ښه auf Karten نو یعنی په یو وړکۍ پارچه باندې. دا وګورئ د رنګ په شکل باندې داسې وړې وړې کارتونه یې جوړ کړي، لکه کاغذ چې قیچي کې وړکۍ جملې پرې ولیکي، نو دا هم یو کارت کېږي. نو دغسې دلته مخکې ګورئ غوږ شئ ورته چې مخکې څه وایي. jeder Kursteilnehmer schreibt ein bis zwei Wörter. jeder یعنی هر یو په بخښنې سره یعنی هر یو کورس تعلیم یعنی د کورس زده کوونکی شرایط یعنی لیکي ein bis zwei Wörter د یو نه تر دوو جملو پورې. نو امیدوارم دوستانو زما په خبره پوه شوي. اوس کته راکوزېږو. دوستانو دغه نومونه چې کوم ګورئ دا د بدن د اعضاو نومونه دي په المانۍ کې. امید دی چې ستاسې زده او که نه نه وي زده نو اوس ورته غوږ شئ. ګورئ ورته ارتیکلو سره شته دي. ښه der Fuß یعنی پښه. اوس دا د کوم ځای د پښې کومې حصې ته فوس وایي؟ دوستان دا د پښې بجلکه څوک دا ګیټۍ ورته وایي، د دغه نه دا ښکته خپه چې دې ته وایي فوس، او دا در خو ارتیکل ده der Fuß. das Ohr یعنی غوږ. der Arm یعنی لاس. د لاس کومه حصه دوستانو دا د څنګلې نه پاس تر وږې پورې، نو دې ته وایي آرم. نو دغه نه دا خواته وایي چې دی هند یعنی هم لاس، خو دا بله اعضا ده. بله اعضا څنګه؟ د څنګلې نه ښکته دا غونډ لاس په هند کې حسابېږي، خو صحیح هند چې کېږي دا د لاس دا د ورغوی او دا ګوتې چې دي دغه ځای صحیح هند دا ځای حسابېږي. نو امیدوارم دوستان پوه شوي. در kopf یعنی سر، در bauch یعنی خېټه یا څوک نس هم ورته وایي، خو بهرحال د دې نه مخکې وایي das Bein یعنی پښه. دا وګورئ دغسې پوره پښې ته باین وایي. بیا دی باینې چې شي بیا هغه پښې کېږي، یعنی که دوی که درې که څلورې خو کار څوي، خو خیر بهرحال ماسې. ښه das Auge یعنی سترګه
چې بیا چې دوه شي نو بیا دی اوږې کېږي. امید دی چې شاته درسو کې راشي. خو خیر بهرحال دلته مې ورته ویل د سکني یعنې زنګون، د نازې یعنې پوزه یا سوګمه، بعضې خلک سپېږمه هم ورته وایي. خو خیر بهرحال د دې نه مخکې وایي دیر فینګه یعنې ګوته، دی فینګه چې شي بیا هغه ګوتې کېږي. د دیر مونت یعنې خوله، د سهار یعنې یخته، یو دانه یخته ښه ډېر چې ده بیا دی هارې کېږي. ښه د دې نه دا خواته وایي چې دس ګزیښت یعنې مخ، د مخ کاسه چې کومه یوه ده یعنې سترګې، پوزه، خوله، دا نه پوهېږم هغه چې ورته وایي، هغه دا د مخ غومبري ورته وایي، کاننګي څوک چې ورته وایي چې نه وایي. خو خدا زه دا وریځې او دا تندی دا غونډ یعنې مخ، لکه اودس کې چې څونه مخ وینځي خو مغه غونډ مخ ته بیا ګزیښت وایي. د رکن یعنې ملا یا شا، خو البته دوستانو بعضې خلک یا چې شا طرف ته یو شی کوي نو شا وایي که نه، خو ولې دغنه آزاته سړی شا ملا وایي. بعضې خلک فکرم کړی وایي چې ملا مې خوږېږي، خو هغه ځای که نه دغسې، خو شاته خو دغه ځایونه هم کېږي بیا شا، خو دا ورانونه یي که نه هغسې نه کېږي، خو پاسې سي شا وایي. نو امید ده چې پوه شوي یې. ښه درڅان یعنې غاښ، بیا چې دیڅې نه شي یعنې ارتیکل هم بدلېږي، دلته املاوت اخلي او شاته ای اخلي نو بیا هغه غاښونه کېږي. خو خیر مخکې د مجموعه یا د جمع هغه کېدی شي شاته راشي ښه، خو لیکن زه همداسې صرف یادونه کوم که نه هغه د جمع نومونه چې دي هغه لیکل شوي نه دي. وګورئ دوستانو خپله پوهېږئ. ښه در هلس یعنې ستوڼی، دس هرتز یعنې زړه. امید ده دوستانو چې په دې پوه شوي. اوس کته راکوزېږو. ښه په دې ځای کې څه وایي؟ وایي چې هنګن زی das Plakat auf، یعنې څه هنګن یعنې رازړندې کوي، زی یعنې تاسې، das Plakat یعنې دغه مجله، auf یعنې لکه دوستانو کورس کې خو پوهېږئ چې دیوال کې سړی رازړندی، خو دغسې وایي. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي. مخکې وایي چې kleben sie die Wortkarten an die richtige Stelle auf dem Plakat، یعنې څه کلیبن یعنې ونښلوئ یا سریښ کوي یا چسب کوي، زی یعنې تاسې، د ورد کارتن یعنې د جملو کارټونه دغسې چې جوړ کړي دي، ان یعنې په همغه ځای کې، کوم ځای کې دا وګورئ. مخکې دوستانو وایي د ریښتیږي یعنې رښتیا یا صحیح، یعنې چې ځای صحیح، ریښتیږي شتلې یعنې په کوم ځای کې چې صحیح راځي، یعنې صحیح اعضا سره چې صحیح اعضا ولاړئ دغسې، نو په مغه ځای سره مثال لاس یي، پښه یي، چار یو ځای یي که نه، خو دغسې. نو امید ده چې پوه شوي. ښه auf dem Plakat یعنې په مجله باندې، لکه دغسې مجله باندې اوس دغه باډي جوړه شوه مثال خبرې، یا بدن جوړ شو، د سر نوم دغسې ولیکئ او د سترګې نوم دلته او نه پوهېږم داسې خلاصه دا د لاس او دا د خېټې داسې خلاصه چې پوهېږئ. نو خو موږ تاسې یو هغه زده کوو، خو بس چې معنا باندې پوه شو چې د دې مطلب څه شی ده. نو امید ده دوستانو چې په دې باندې پوه شوي یئ. نو د درس کې د درس شمېر د صفحې شمېره چې د 80مه ده د زیږ لیکلي دي. او اوس دوستانو ما چې تاسو ته په مخکینی ویډیو کې ویلي وو چې زه به تاسو ته د ویډیو لاندې د کتاب لینک ږدم او بیا به زه تاسو ته وایم چې هغه به څنګه موږ تاسې ډاونلوډوو. نو اوس ځو هغه ته چې وګورو هغه څنګه کېږي. دوستانو لکه څنګه چې ګورئ تاسې خپله کولی شئ چې دغسې دا ویډیوګانې راولئ که نه، یعنې ګورئ یې. نو دلته هم چې دا ویډیو م راوسته، زه خو دوستانو همیشه دغسې دا ویډیو کلیک کوم. دا وګورئ دوستانو دلته دا وګورئ سرچنګ کېدی نه، خو د دې نه مخکې ما تاسې ته دا ویډیو راوستلې ده. دا ویډیو ما څو پیرې ډکه کړه دوستانو. دا پیره مې که غږ داسې غټ هم راغی، غټ بدلېږي دغسې کېږي. ښه نو دوستانو بیا هم دا پیره ویډیو هغه کومه چې زړه کې م چې یو نه ګرځي، نه پوهېږم دا ګوګل صفحه یا هو دا د ګوګل صفحه چې راخلاصه کړم نو غږ مې بیا بدلوي بیخي پکې. نو دا وګورئ دغه صفحه ده چې راخلاصه مې کړه او دلته لاندې دغه ځای کې
هغه خط مې لیکلی ده چې سلام ملګرو دا هم د کتاب لینک دی او امید دی چې د ستاسې په کار راشي مننه. دا وګورئ دوستان دلته لیکلي میر انسایګن یعنې زیات راوښیي ځکه چې دلته خو صرف خط لیکل شوی خو ولې لینک نه ښکاري نو تاسې به دغسې په دې باندې کلیک وکړئ نو دغلته به تاسو ته لینک راښکاره شي. چې لینک راښکاره شي نو چې په دې باندې تاسې کلیک وکړئ نو تاسو ته بله صفحه خپله راخلاصېږي. نو دا چې څو راخلاصېږي وخت ډېر اخلي دوستان دا لرې کوو. دغلته ما تیاره تاسو ته صفحه راخلاصه کړې چې وخت هم زیات ضایع نه شي ځکه چې انټرنټ مې کمزوری ده. نو دوستانو دغه کتاب ده دا وګورئ چې دغسې تاسې کولی شئ چې دا په دې ځای کې آنلاین ولولئ. دا که مثال له خبرې همیشه انټرنټ نه لرئ یا نه پوهېږم څنګه نو بیا تاسې کولی شئ دغه ځای کې دا وګورئ دا ډاونلوډ چې کوم یو ده چې په دې باندې کلیک وکړئ. په دې باندې چې کلیک وکړو ګورئ دوستانو نو په تا ته وایي چې ته دې هغه ځان ثبت نام که لکه ایمیل ادرس دی ولیکه او پاسورډ دی ولیکه. که چیرې ته دا په دې صفحه کې ته ایسو په دې صفحه کې ته سیډ نه لري نو ته دغه ځای باندې کلیک کوې نو بیا به ته په خپل پوره ډیټیل چې هر یو شی هغه کوې نو مغه شی به ته بیا هغه کې ده پکې ورکې نو بیا به مغسي ستا سیټ جوړ شي. او که نه فیسبوک لري نو په فیسبوک یا په جیمیل باندې کلیک وکړه نو مغسې به تا ته هغه راشي. اوس زما فیسبوک په دې هغه کې خلاص ده. اوس ګورئ زه په دې باندې کلیک کوم ګورئ اتومات خپله خلاص شو چې بل پاسورډ ورکولو ته یا چې سړي نه پاسورډ غلط شي یا څه شي یا څه نه شي هغه شیو ته هم ضرورت نشته. دوستانو هغه د سرچینګ کې د خپله او په ډېرې بښنې سره زما نه پوهېږم دا ستوني کې لږ او څو چې دوستانو دا سرچینګ کوي زه به دوستانو اوس به وایي چې دا د کوم ځای نه دا کتاب راښیي. دا وګورئ دوستانو دلته د زما خپل عکس ده چې دا دې ته بیا تاسې دننه کولی شئ چې ویې ګورئ چې دا د زما سایټ ده او که نه ده. نوم مې هم خپل ده لکه زما فیسبوک کې چې کوم یو نوم ده نو هغه نوم مې هم دلته هم ده. او دوستانو دلته ده تو چې زه لږ ښکته راشم دا وګورئ دلته مې عکس ده دغه زما د فیسبوک نوم هم ده او د دې نوم هم ده. او دلته چې دوستانو ګورئ چې ما تاسو ته لیکلي سلام ملګرو دا هغه کتاب دی چې ما د کوم کتاب نه الماني په پښتو ویډیوګانې جوړې کړي دي او د کتاب نوم دیر فور کورس. او دغه ځای نه چې دغلته کلیک وکړئ نو بیا نور باقي ختم درته ښکاري. خو خیر بهرحال چې اوس دا ډاونلوډ کوئ نو په دغه باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو چې زه دغه صفحه لږه نوره هم وړه کړم دوستانو دا ویډیو هغه مې چې وړکی جوړ کړی په دې خاطر چې نور دوستان په موبایل کې دا ګوري نو هغو ته مشکلات دي. ما ته وایي چې دا هغه دې نه ښکاري دا څه لا نومېږي خطونه دې وایي نه ښکاري نو زه مجبور یم دوستانو دلته ویډیو وړکی کېږي نو نه پوهېږم زوم باندې زه عادت نه یم نو سختي کېږي ما ته نو دغه وګورئ ډاونلوډ باندې چې کلیک وکړه دغلته دوستانو دلته ما سره د منیجر سافټویر ده هغه خپله هغه کېږي ده راخلاصېږي او در خدای کړي خلاص هم نه شي دغه ځای نه اتومات خپله ځي. دا وګورئ دا منیجر سافټویر ده ما سره دا فری ډاونلوډ منیجر خو خیر بهرحال دا اوس لرې کومه زه دا وګوره چې هغه مې لرې هغه باندې مې ډاونلوډ نه کړه هغه باندې زه هر یو شی په هغه باندې ډاونلوډ کوم. دا وګورئ دوستانو خپله اتومات خپله راځي دلته دقیق درته ښیي چې انټرنټ دی چې څونه قوي مغنه هغه کوي دا درته مغناطیس ډاونلوډېږي. دویمه خبره دا چې دا کتاب نه پوهېږم اووه MB ده که څونه ده دلته ما سره په هغه کې شته میموري کارډ کې شته را سره کمپیوټر کې هم شته USB کې هم را سره ده نو زما اوس نه ده په کار زه دلته کینسل کوم. نو دوستانو کولی شي چې دغسې اسانه را ډاونلوډ کړئ. او دوستانو دغه ویډیو چې او دغه درس چې سره مې شریک امید ده چې دوستانو تاسې خپله فایده ترېنه واخلئ. او دوستانو د راتلونکي درسه پورې په پاک الله باندې سپارم. فی الحال د الله په امان ښې چارې او ښه وخت.